تاسې چاته راغلي؟ بیت الله ابدالي ته. ښه نو نوبت ته به ناست یې. څنګه د ډاکټر صاحب ابدالي تداوي او کار او فعالیت یې؟ بالکل خپلو ناروغانو ته هغه لري سړسوای لري. کار ولې دا داسې انتظار یې که دی هغه مصروفه ده؟ مصروف بلې ډاکټر صاحب بیت الله څومره نتیجه یې ورکړې ده؟ نو دغه عملیات خو داسې دي چې ریزلټ آن د سپاټ ورکوي، مطلب په همغه ځای کې نتیجه ښیي او تیږه چې راوایستل شي مریض درد هم ورک شي، حتی ختم شي. چون زه د ګردو د پښتورګو ډاکټر یم او بس تاسو نه مې خواست دغه دی صرف خپل د هغه د کنټرول لپاره د مرضونو د کنټرول لپاره د خاطر تاسو د ګردو کاڼي او د شان پیدا نشي، ډېرې اوبه وڅښئ، منظم سپورټ وکړئ او کله چې د ګردو دردونه درته پیدا شول ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه وکړئ تر څو چې په آینده کې ډېر وړوکی مشکل وي چې د غټ مشکلاتو سره مخامخ نه شئ. د تاسې نظر اوري که نه؟ نه اوري الحمدلله. ډاکټر صاحب داسې شخص دی چې کله کله موږ ګپه ورسره کوو په مایخانه کې، داسې یو ډاکټر سره چې باشي ډاکټران ملګرو سره سره ولې نه بل سنت طریقه ده. بل السلام علیکم سنت طریقه تجربه دوستانو دغه قسم مبارکه چې راغلي چېرې اشنا د ما په نظر چې 10 کاله مخکې راغلي سره مې جایب کړی ده. و دا یو بل د افغانستان قانوني جواز سیر فلیټ لري د دویم او دا موټر یو څه کدي لوړ دی، یو څه پوزیشن لري، لږ مزیدار دی، رفتاري مزه زموږ ټیم د ومانه او موږ غواړو چې دغه لومړنۍ خپرونه خپله نصیب صاحب سره ولرو، بالغ نه به بیا نور خپرونو لپاره یعنې نور پاتې معلوماتو لپاره به بیا موږ تاسو ته هغه درکوو، لاره درکوو او تشریح وایو.